حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة شورى مکی سورت ده او حالت فرشی کې 200 ده او حالت عرشی کې 250 سورت ده. مخی سورت سره ربط کارا ده. مخی سورت کې الله تعالی وی فاستقیموا الیه، الله ته استقامت وکي او دې کې مرضی استقیم کما امرت. مخی سورت کې بیان د کتابونو، په دې سورت کې بیان د وحی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. و مضامین دې سورت کې بیانېږي. یو اثبات د توحید او دوم قرآن کریم صداقت او درم صداقت د محمد صلی الله علیه وسلم او درم سورم رد د شرک او پنځم بیان د قیامت او شپږم تخویف او مرد د شبهه مشکوره. مشهور شبهه سے کوم ذکر ده، اعتراض دیغی رد او جواب. حامیم عین سین قاف. حامنا حاوی الاصول یا منا حوضه المورود او میم منا ملکه الممدود او عین منا عزه الموجود او سین منا ثناء المشهود او قام منا قیام فی المقام المحمود. اللہ دے نصیب کی. حا منا آغا حوث خلق بورزی مومنان او میم مانا دی اللہ بادشاہی، آغا بادشاہی سے آغا ممدود بادشاہی دا او عین مانا عزو الموجود، اللہ آغا عزت سے آغا موجود عزت دا او سین مانا ثناء المشهود او چتوال اللہ سے حاضر دا او گواہی خلقی او قاف قیام فی المقام المحمود. کذالک یوحی الیک، اللہ دارنگی وحی کولی ستا تواغ کسانو تا من قبل کا سمخ کستانو من بعد که او نویلی ذکر ختم نبوت اشاره آغلا. یو کم سل احادیث دی آیاتون دی سی ختم نبوت تا پک اشاره ده او صد پاس 200 حدیث دی او دی صحابه اول اجماع ده. اللہ سے اللہ دا العزیز و عزیز ذات حکیم ذات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دی اللہ دا پارا مخلوقاتی چا اسمان عظمکو کی دی هو العلی العظیم او دا اللہ علی دا و عظیم دا. تکاد السماوات نزدید اسمانون یتفطرن سوچوی من فوقهن دفاسد دینا والملائکه و ملائکه یسبحون تسبیح وی فحمد ربان دی او استغفار غواړي لمن فی الارض آغاز چا لره چزمکه کی دی. الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم، اللہ بخون کے مہربان دا. اغا خلقو دے پارا ملائک استغفار غواړي سی اغا مومنان دی. والذین اتخذوا کسان سنوالی دا ما سوا دا اللہ نا اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالی نگران دا پدی باندے. وما انت علیہم بوکیل، او تغو پدی کارساز نے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، اللہ دارنگی من وحی کرتا تا قرآن عربی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى سے مکی والا پدی بانی اڑار کے مکی والا ومن حولا آغا چاپیر دا مکی والا آغا تا پیاغا کے نو من طول پا من حولها کے راغلو. وَتُنذِرَ وَتَوِّرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، پا آغا ورز دا جمع باندے لا ریب پیسی شک پکی نست یوم الجمع
د آخرت ورځ ده سی الله به اولنی او رستنی ټول را جمع کی فریق فی الجنت و فرقه و په جنت کی و فریق فی السعیر و فرقه و جهنم کی ولو شاء الله وکغه الله تا الله به ګرځولې و یو امت لیکن داخلي الله تعالی چاته چې خاصی پر رحمت کې او ظالمانو د پاره مالهم من ولی ولا نصير نه به دې د پاره ولی او نه امدادي ولی هغه دوست وای چې پر آزاد الله نخلاص کی او نصير هغه دوست ویلای کیږي چې په زور د الله نخلاص کی یوم نستا ام اتخذوا ایدین ولدا من دون ما سوا الله نه اولیاء فالله هو الولي الله تعالی ولی ده او هو یحیی الموتى او دا الله ژوند کوي مړی او هو علی کل شیء قدیر وما اختلفتم فيه من شيء هغه اختلاف کوئی تاسو یو شي کې دی غینا حکم دی هغه الله ته مفوض ده ذالکم الله ربی دا الله زمونږ الله دا رب زما ده علیه توکلت و الیه انیب دی الله باندې زما توکل ده او دی الله ته زما رجوع ده فاطر السماوات دا الله پیدا کونکی د اسمانو ده والارض او دزمکو ده جعل لكم من انفسكم فګرځول الله تاسو ته د نفسونو تاسو نبی بیانې او د چار پایانو نه جوړه یزرعوکم فی چې تاسو پیدا کیږي پاغه کې لیس کمثلی شیء الله مثل نه لري مثل لري وله المثل الاعلى مثل نه لري او الله تعالی مثل لري وهو السميع البصير او دا الله اوریدون کړه او لیدون کړه له مقاليد السماوات دی الله د پاره مقالید د اسمانو دی ولار د زمکه دی مقالید دا ولکیږي خزانو ته مفاتيح په معنا سره یا بسط الرزق الله تعالی پر اخر رزق چاته چغواسی ويقدر والله تنگي انه بكل شيء عليم دا الله پار سزبان عالم دا دایا چې سو کوي علماء کرام لیکي الله به داغه نسل کې غلط خلق نه پیدا کړي له مقالید السماوات والارض نسل باندې نه خرابېږي دا یا سر سو کوي شرع لكم من الدين الله تعالی نازل کړي تاسو د پاره د دین ما وصوا به نوح هغه څه وصیت کړي الله پاغه سره نوح علیه السلام ته یو شریعت ته یو طریقت ده اصل شریعت دا او طریقت غلام ده شریعت دین دا او طریقت مشق ده اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دي شرع لكم من الدين الله تعالی را کا تاسو د پاره را کته کړه د دین نما هغه دین چې الله وصیت کړي پاغه سرنو علی السلام ته هغه سوا وایمو کړه تا او ما وصینا سمون امر کړي پاګه سره ابراهیم او موسی عیسی علیہ السلام ته او هغه سو ان اقیم الدین سدا دین تاسو قائم وساتئ ولا تتفرقوا فی تفرق مکوئ پدې کې اسمره سی وظیفه کوي موضوع او اوقات دو دي سحر مازیګر عام طور سره سره وایم خبره کبر علی المشرکین الله الوه د په مشرکانو باندې هغه ستې بلې هغه خواته هغه خدای یو الله یشتبی الله تعالی غره کوي د بندگانو نه چاته چغواسی او الله هدایت کوي چاته چغواسی من یونیب هغه رجوع کون کوتا وما تفرقوا تفرق نکي پدې دین کې تفرق نکي الا من بعد ما جاءهم العلم
پس داغه نه سراغ هغه تعلم بغیم بینهم د وجه د حسد نه ولولا کلمه سبقت او کچه تنوې کلمه ستیر سيو مخکستانه مخک تیر سيو الله څنګه تاخير د عذاب ده لقضي بينهم الله په فیصله کړو د ما بین کې وان الذين كسانا ورسل کتاب چې ورکسوي د کتاب پس داغې نه له پیشه کې مينو موري باندې سخت شک دي فلذلك فدعوا الله دې لا اله الا الله د وجنه دعوت ورکا واستقیم استقامت کو په دعوا کما امرتا ولا تتبعوا تابعداري مکوا اهواهم د خواهشاتو داغي وقل آمنتم ایمان راوړی بما انزل الله واسع الله تعالی نازلی د کتابنا او ما ته امر سوی لعادل بینکم چې زه عدل کوم تاسو ما بین کې الله ربنا وربکم الله رب زمنګ دا او رب تاسو دا زمنګ د پاره خپل اعمال دي تاسو د پاره خپل اعمال دي لا حجت بیننا وبینکم نستله حجت زمنګ او تاسو ما بین کې زکا سدا لا اله الا الله د بدیهیاتو نه ده دي کې بدیهیاتو کې چا جنگ کړه نه ده الله یجمع بیننا الله به جمع کول کې زمنګ په ما بین کې او الله خوا تور تک ده والذین شکایت هغه کسان یحاجون فی الله سیاغی جنگ کی پا دین دا اللہ کے پاس داغی نا استجیب لہو سی اوبالا لی سیاغی دا پارا حجتهم داحدتون دی آغی آغا دلائل باطل دی پنی ضرب دا دی او پا دی غضب دا او دی دا پارا عذاب شدید دا اللہ اللذی اللہ ذاتا انزل الكتاب سی کتاب را کتا کرے دا بالحق کی پا نظام سرا دلائل سرا والمیزان و میزان متوازن وما یدریک او سپوی کرتا لرو پیغمبر علیہ السلام لعل الساعت قریب سی قیامت نزدی دا یستاجلو بی اللذین تیوار سر غوالی حق کسان سیمان لری پدی قیامت اغا کسان آمنو سیمان راوڑا دا مشفقون من هغه ویریږي د قیامت نه او هغه تصدیق کوي چې د قیامت حق ده الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه هغه کسان چې جنگ کوي په قیامت کې لفی ضلال بعید هغه په گمراهی لري کې دي الله لطیف بعباده الله تعالی سي لطیف ده بارک بین ده په خپل بندگانو خبردار ده يرزق من يشاء الله رزق ورکی چاته چې الله خاصي او هو القوي العزيز او دا الله قوي دا او عزيز دا پاکستان یو مفتی اعظم دا مفتی شفیع صاحب هغه نقل کوي چې شاه عبدالغنی پولپوری مشهور بزرگ تیر سوی ده هغه په حواله سره دا حواله راغلی له حکیم الامه اشرف علي تانوی نه هغه وایي چې د سحر مانځنه اورستو اویا کرته سوګدا آیات وایي الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اویا کرته عمر بربا هغه د زندگی تنگی او د رزق د تنگی تکلیفونه ویني الله به رزق پراخ ورکي ورته اویا کرتا سحر مانځنه ورستو اویا کرتا امن کان یرید ورسل اخره هغه څوک چې اراده لري د فصل د اخرت نزيد له فی ارسی الله موږ به زیادت وکړتا ومن کان یرید ورس الدنیا هغه څوک چې اراده لري د فصل د دنیا الله موږ به ورکو ورته وما له فی الاخرته من نصیب اخرت کې به حصہ نه
ام لهم شرکاو ایستا دی دا پارا شریکان شرعو لهم سی اغوی غورا کړه دا دین اغوی دا پارا من الدین دا دین شرکینا ما لم یازن بی اللہ اغا سی جازن دا کڑی پاگی اللہ ولولا کلمت الفصل او کنوی کلمه دا فصل پیسلا بسیوی دی ما باکی و ان الظالمین لفیهم عذاب علیم ظالمانو دا پار عذاب علیم دا تر الظالمین تبوین ظالمان مشفقین ویردون کی مما کسبو چکم کسبی کڑی دا وهو واقعون بهم دا عذاب پدی رازی او بیا بشارت والذین کسان آمنو چی ایمان راوړی دا وعملوا الصالحات خیستا اعمال کئی قل ورتو لا اسألكم علیه اجرا فی روضات الجنات اغیب پا باغونو دا جنتونو کی لهم ما یشاؤون وی بدی دا پارا چی سغواری پنیز دا رب ذالک هو الفضل الكبیر الله دا کامیابی لوی دا ذالک الذی دا نعمت آغا دا سی الله زیر ورکی بندگانو تا آغا کسان تا سیمان راوڑی دا و خیستا عمال کی قل ورتو لا اسألکم علی اجرا ز سوال نکم دا تاسو دا سمزدوری الا المودت فی القربا منگر دی خپلوی خیال وساتی آغا دوستی سی خپلوی کی ریخی خیال وساتی ومن یقترف حسنتن آغا سوک چا سے کسبو کدنی کئی اللہ وی من بورتا نیکی زیادہ کو ان اللہ غفور شکور اللہ تعالی بخون کے قدر دان دا شکور آغا ذات وی دی انسان دی اعمال و قدر ورسرائی ام یقولون افتراہو آیا دی وائی افترا علی اللہ کذبا بلکہ دی تڑی پوائی سی تڑلے دا پا اللہ دروغ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ كَخَوَ اللہ تعالی تا یختم علی قلبک اللہ بختم را وستے استا پزر ویمحو اللہ الباطل اللہ محوکی باطل او اللہ ثابت حق پا کلمات باندی انہو علیم بذات الصدور وهو الذی اللہ غزاتا یقبل التوبت سے قبلی توبہ دا بندگانونا ویعفو عن السیئات او عفکی دا گناہونونا ویعلم ما تفعلون فی جنا غستاسو اکوی ویستجیب اللذین او قبلی اللہ تعالی استجابت ورکی اللہ اغا کساو تا آمنو سیمان روڑی دا او خیستا عامال کئی او زیادی اللہ دا فضل خبلنا والکافرون لهم عذاب شدید کافرانو دا پار عذاب شدید دا ولو بسط اللہ الرزق لعبادی او که اللہ پر آکڑا وی رزق بندگانو تا لبغاو فی الارد نو پزمکا که بے بغاوت کڑیو ولیکی ینزل اللہ اراکت کئی بقدرین پقبلان دا زبانی آچا اللہ تقوغی انہو بعبادی خبیر بصیر دا اللہ پقبل بندگانو خبیر و بصیر دا وهو الذی اللہ غزاتا ينزل الغیس سراکت کی بحران من بعد ما قنطو پس داغین سی خلق نا امیدی سلیمان علیہ السلام یا وقت باران تاوت استسقا تا سی کتلی یو میگتون دا او دا سی بل مخپز مکا پرتا دا او دا خپی اسمان تا اوچتی کری دی او دعا کی اللہ تعالی دی بندگانو دا وجه منگا محلا کے او اللہ دی رحم بارانو کے سلیمان علیہ السلام مرگرو تو شب واپس کی گی زلزل خیر خدای بوز باران کی لخیر یقینا سے سنگ واپس و اللہ تعالی بارانو کے وینشر رحمتو او اللہ تعالی کلاوی رحمت اللہ ولید و حمید دا او دایاتونو دا اللہ نخلق السماوات والارد پیدا کول دا اسمانو دا زمکو دی وما بس فیما من دابا اغا چه پیدا کری دی اغی که دابی
وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر او دا الله په جمع کولو د دې باندې چې کله خاص قادر ده. وما اصابکم هغه څه ورسیږي تاسو ته کوم مصیبت فبما کسبت ایدیکم هغه تاسو انعکاس د عمل د په دنیا کې کوم عمل څه ته وکړي د هغه انعکاس ده. ويعفو عن كثير او الله تعالی عفو کوي د ډیرونه. وما انتم بمعجزين في الارض او نه یاستئ تاسو خلاصیدون کې پزماکه کې. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نستاسو د پاره ما سوا د الله د ولی او نصير. ومن آیاتی او د آیاتونو د الله تعالی نه الجوار کشتی دی پل بحر پا دریاب کے کل اعلا پشانت دی غرونو این یشاک اللہ تغواسی یسکن الریح اللہ برا آرام بکی باد بودری یا یسکن الریح اللہ با انجن بان کی فیضللن رواکد علی زاری او بگرزی ولال پشاگانو باندے. ان فی ذلک لآیات پدې کې دلائل دي هر صبر شکور د فارا او یوبقهن یا به الله تبا کې بما کسبو ويعفو عن كثير عفو کې الله د ډیرونه ويعلم الذين يجادلون او صفات ولکه یا کسان ته چې جنگ کې پیاتونو زمون کې مالهم من محیص نه بیاغیز د پار اخلاصي محیص ولکی اخلاصی تا. فما اوتیتما صدر کولی ستاستا من شئین دسشنا اغا متا دا حیات دا دنیا دا. وما عند الله خیر و بقا اغا چا اللہ سردی اغا غوردی و باقی دی اغا کسان دا پارا سیمان راوڑی و پرب توکل کئی. والذین یجتنبون کبائر الاسم هغه خلق چې ځان ساتلو یو ګناهونه شرکیاتونه والفواحش بدفعلینا واذا ما غضبوا هم یغفرون او چې کله په غصه سي استغفار وایي. والذین او متوکلین کسان دي استجابوا لربهم سید الله خبر منی واقاموا الصلاه او مسقایمای او امر داغي شورای داغي په ما باندې کې مشوره کوي. ومما رزقناهم هغه مال چې موږ ورکړی دا هغه خیرات کوي مشوره له استخاره نه کوي ده. والذین اذا اصابهم البغي هغه کسان چې ورسیږي هغه کسان دي چې ورسیږي هغه ته ظلم هم ينتصرون بیا بدل اخلي. وجزاء سیئات سیئات مثلها او جزا د بدی بدی د په مثال داغه چا سي عفو کړه انتقام وانه غست اصلاح وکړه اجر په الله ده. انه لا يحب الظالمين الله نه خوخي ظالمان. ولمن انتصر بعد ظلمه هغه چا سي بیا انتقام واغست پس د ظلم د ظالم نه فاولائک ما علیهم من سبیل بیا اس گناہ نه سزا دا خو رخصت د تعالی ور کړو. انما السبیل الزام او گرفا کسانو دا یظلمون الناس سی خلق باندې ظلم کوي او لټي پزمکه کې بغیر الحق پناه کسرا اولئک لهم عذاب الیم دې د پر عذاب الیم ده. ولمن صبر چا سي صبر وکړه تکلیف نه او غف یا بخنه وکړه ظالم ته ان ذالک لمن عزم الامور دا د عزم الامور نه ده. ومن یضلل الله هغه څوک چې الله گمراه کینه بيد د پاره ولي وتر الظالمین تبوین ظالمان چې کله ویني عذاب بیا به حل الی مرد من سبیل ایست دنیا ته سلار الله و تراو مینه بت دی لرایو ردون سی پیش کولای بسی علیها پد اور باندې ویریدون کی د ذلت نه او ګوري به من طرف خفین
موقل عینین سره بګوري سترګو په گاټو بګوري وقع او په کنجونو باندې وای با کسان چې ایمان راوړل ده خاسران هغه کسان دي چې تاوانی کړي دي نفسونه او اهل یوم القیامه الا ان الظالمین فی عذاب مقیم ظالمان په عذاب مقیمه کې دي مقیمانه دائم وما كان لهم من اولیاء او نبی دې د پاره اولیاء سیمدادو کې ما سوا د الله نه او څوک چې الله گمراه کې نه بیاغه د فار سبیل استجیبوا لربکم خبر ومنی دی الله من قبل مخکې د دینه چرابس یو ورځ لا مرد له من الله چې نبی واپس د طرف د الله نه نبی تاسو د پاره ممل جئن سپناګه وما لكم من نکیر او نبی تاسو د پاره س انکار فإن اعرضوا كيرازوك بیا ورته پیغمبر فما ارسلناک من نه لګلې ته علی په باندې حافظ نگران ان علیک ندی پتا باندې الا البلاغ منګر صرف رسول دی بیا شکایت و اذا ازق و ان اذا ازقنا الانسان الله کله سیمنګروس کو انسان ته د خپل طرف نه رحمت فرح بها تکبر کی پاغه باندې و ان تصبهم سیئات او که تکلیف ورته ورسیږي بما قدمت ایدیم په سبب د مخیوالي د لاسونو فإن الانسان کفور انسان بیا غټ ناشکر او متکبری لله ملک السماوات الله د پاره بادشاہي د اسمانو د زمکو ده یخلق ما یشاء د الله پیدا کیږي چې الله تغواسی یا ابو بخید الله تعالی لمن یشاء چاته چې د الله غواسی اناسا ماشومانی او چاته چې د الله غواسی نارینه بچان ور کوي او یزوجهم ذکران و اناسا او چاته الله تعالی نارینه او زنانه دواړه ور کوي ويجعل من يشاء حکیما او باز خلق الله شندي انه علیم قدیر دا الله تعالی علیم دا قدیر دا یخلق ما یشاء الله تعالی ورکی چاته سے خواخی اناسا صرف نورګانې لکه وګوري شعیب علیہ السلام ته الله صرف نورګانې ور کړې وي لوط علیہ السلام ته الله صرف نورګانې ور کړې وي دارالعلوم دیوبند شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی صرف نورګانې وي دا د خدای شان ده ويهب لمن يشاء الذكور او باز خلقو ته الله صرف نارینه بچی ورکي لکه وګوره ابراهیم علیہ السلام ته الله صرف نارینه بچی ورکړیو او یزوجهم ذکران و اناسا او یا بعض خلقو ته الله نارینه او ماشومان دواړه ورکي لکه محمد صلی الله علیه وسلم ويجعل من يشاء عقیما او ګرځي الله تعالی چاته څه غواړي حکیما شن لکه وګوره عیسی او یحیی علیه السلام عیسی علیہ السلام کو په بچی پیدا کیږي هغه خلا واده کړای نه دراکته کیږي با خوشان عام بعضی خلک الله به سره بچی ورنه کی ورته انه علیم قدیر دا الله تعالی علیم دا او قدیر دا وما كان لبشر الله نستدی او بشر د پاره ایو کلمه الله سی خبر ورسرو کی الله مشابهتن الا وحیا منگر د وحی د واجنه کوي او من ورای جابین پس پرده نخوا او یرسل رسولا او یار علیږي الله غته ملائکه فیوحی باذنه ما یشاء وحی کیږي ورته په اذن چې څه خوای انه علی دا الله تعالی علی دا حکیم دا
وکذالک اوحینا الیک روحا الله وای دارګي مونږ وای کوتا ته د روح من امرنا د خپل طرفنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا ته پته نو واسي کتاب صدا ایمان صدا ولكن جعلناه نورا الله تعالی مونږ ګرځول واغې لاره نور مو ګرځاو نهدی بی من نشاو الله من هدایت کو چاته مسغوا سید بندگانو و انک لتهدی الى صراط مستقیم الله ته هدایت کې صراط مستقیم تا لار د الله اغلارا سید د پارا مخلوقات چې اسمانوز مکو کې دي الا الى الله ترجع الامور الله ته واپس دي ټول امور ده سورہ زخرف مکی سورت ده او ما اتیا